سلامونه دوستانو، که هر چا ستاسو په نوم او ستاسو په انځور باندې ایډي جوړ کړي نو داسې په یو کلیک سره تاسو ور ختمولی شئ. لکه زه اوس راځم دوستانو خپل فیسبوک ته او زما په نوم یو چا د فیسبوک ایډي جوړه کړې ده، نو زه راځم خپل فیسبوک ایکن د سرچ اپشن ته، نو بالکل تاسو په یو دقیقه کې ور ختمولی شئ. دلته زه اوس د خپل نوم لیکم په بخښنې سره چې انټرنیټ قطع شو. خیر زه لیکم دغه خپل نوم ورته. ښه دوستانو دلته به راشئ تاسې زه اوس هغه آیډي سرچ کوم. دلته کله چې دوستانو تاسو آیډي سرچ کړه اوس دا وګورئ دوستانو دلته دوه آیډیګانې زما په نوم راځي. د لومړی پورته سر کې زما خپل آیډي ده او د لاندې دوهمه چې ده دا فیک آیډي یو چا زما په نوم جوړه کړې، زه دا اوس ختموم. ګورئ دوستانو دا آیډي څنګه ختمیږي. نو را به شئ په دې خوا کې په دریو ټکو به ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ دوستانو نو لومړی اپشن درته راځي ریپورټ پروفایل. کله مو چې ریپورټ پروفایل باندې کلیک وکړ دوستانو نو را به شئ دې کې بیا دغه لومړی اپشن چې کوم راځي pretending to be someone په دغه اپشن به کلیک وکړئ او دلته به دوستانو راشئ می اپشن به انتخاب کړئ. لومړی اپشن ځکه چې دغه آیډي زما په نوم جوړه شوې ده، که ستاسو د ملګري په نوم وي لاندې فرینډ اپشن انتخاب کړئ. نو را به شئ په سبمیټ باندې به ورته کلیک وکړئ او که سبمیټ باندې مو چې کله کلیک وکړ داسې صفحه راځي. دلته به تاسو نیکسټ کوئ د صفحه او ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دوباره بیا راشئ دوستانو په همدغه ریپورټ صفحه کې دوباره ریپورټ پروفایل باندې کلیک وکړئ او دلته بیا راشئ د دوهم اپشن فیک اکاونټ په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړ دا به سبمیټ کړئ. ګورئ د سبمیټ کوو او دوستانو بالکل آیډي ختم شو. تاسو ته لاندې ښکاري دغه آیډي چې دا ختم شوه. ګورئ ریپورټ اپشن اوس موږ ته نه راکوي. زه ریفریش کوم دا دی دوستانو آیډي بالکل ختم شو او ریلوډ پیج ته لاړه. بالکل دوستانو تاسو دغسې په یو کلیک سره په یو دوه ریپورټو سره دغه آیډي بالکل ختمولی شئ. دغه د بیخي ختم شو. زه راځم بیرته د آیډي سرچ کومه چې ما ته سرچ کې اوس دوباره راځي او که نه. ګورئ دوستانو ما تاسو ته په پروف سره طریقه در وښودله چې تاسو ختمولی شئ. دلته زه دغه نوم ورته لیکم. ګورئ دوستانو دغه آیډي اوس موږ ته سرچ کې اوس نه راځي. د کوم چې انځورونه دي هر څه زما خپل آیډي ده او لاندې دوستانو تاسو ته ښکاري په دغه لیست کې زما په نوم هغه اکاونټ چې کوم و زما په عکس او انځور باندې هغه ختم شو. نو په دغه طریقه تاسو د هر چا آیډي ور ختمولی شئ ستاسو په نوم یې جوړه کړې وي. که ویډیو خوښ شوې وي لایک یې کړئ، د نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه، ښه وختونه ولرئ.